خاص کر اخلاص. انما نحن یقینا من یو استهزاء والا ټوخی کون کیو ال د جلاړه شټوخم کولی بچون کیو استهزاء دا بل شکریہ دا بل مزاح. شکریہ هغه ویلې استعمالي کی شخص کی استهزاء عام ده. مزاح معنا نفس خوشتبی. نبی صلی الله علیه وسلم په ټول مجلس کې تقریبا ټول عمر کې دوی خوشتبی نه نقل وی. دغه صحابي دې پوښتنه یا رسول الله وکړه وی دوه بچي بدر کړ. ویزه تانه وغواړم تمہارا دوه بچي راکې ولې دوه کې بچي نه یا بوډۍ لوي چې بوډۍ به جنت نه نشي. صفت د بوډۍ ته عمر شیخ په والانو لیکلي و چې ګورټ ډیر مزاح مکوې کې نروم بم ختم شي ور لهم الله بوزي. اول د مزاح صحیح وی لیکن آخر کې سب جګړه تمام شي. سره په ویره کې چا سره دوستانه ساتي نو بس غب شبې دي شنه ځان ساده دی. به د عرش لپاره تخمي سلف صالحین فرمایي د دشمنی تخم شراغه استهزاء ده مزاح. صفات د منافقان ذکر شو چې اصل کې د ملګرو سره دي لیکن مؤمنان یادي ظاهري. ورسا کې جواب الله تعالی بټو کیو کی بهم د دوی پورې او مهلت بور کې په توغیان په سرکشي د دوی کې یامون سرګردانا. استهزاء صفات د الله دی. دویم قول علماء ذکر کړی چې معنا بدلر ټوکو بورګي سزا نه ولې الله په دې قادر نه دا معنی دغه صفت. ابن عباس سے فرمایي روان به کې جنت په لارې سبي واړي جهنم لا الله به دوی امرو کې د سجدي ټول خلک به سجده کې منافقان به نه کوي ځکه املا به الله نه غواړي. ای دنیا کې دوی عملونه کوي په دې نه چې الله به قبول کوي. دنیا کې الله به ارث مغرد کوي مزه سزا شو. یمد کې معنا د محلت د زیتوالی یعمهون سرګردان عاملندواله او عام حرامانه د زړلندواله. آیات دلیل په دې چې کوم شی صحابه سره په دښمنۍ کې واقع شي ژوند کې الله یې آرام نه. ورسره کوم بل صفات دین ورکه بيدنی اخلي. اولئک الذین الله داخل دی چې بدل کې اخر شي گمراهی بالهدى په مقابل هدایت. اشتراو کې معنا ده استبدال. به معنا اختارو زلات گمراهی کفر بدعات هر قسم معصیت هدایت ورکړي. دومره به همت انسانان چې به داخله به سامان باندې تلګي هدایت شکوله ک ذریعہ دا شیرا ټوله ورو. آیات باندې سوال چې د خلکو سره بالکل سره شته نه هدایت. جواب فطری هدایت مراد دی. کله چې سړی عقل او خرج نه غټه کوي دوی وکړه ہمارا به حد غټو نکړه د خلکو تجارت الله یوما کانو ندی شملار والا ویګم بالکل نه په تجارت نسبت د غټي تجارت لوګي مجازن تجارت به دنیویم دی او خربیم. کله سړی تجارت کوي به هیڅ تاوانو کې به تجارت کوي غټو کې د الله بالکل پویږي نه پي. ورسره ایتونه کې اوس مثال آیات کې باول مثال د نبی صلی الله علیه وسلم سره ولېږي نو معنا بد شي. مثلهم قران کې تقریبا 15 سروي کې 250 مثالونه ذکر کړی شوی دي. صرف سورہ بقرہ کې 15 ابن قیم نے کتاب الروح کې مستقل کتاب ہے پوری کتاب الامثال. مثال کې اشاره او وضاحت ده او دا چې کوم انسان ورکه یا څوک کم ذات ورکه فصاحت او بلاغت دا کلام کې
ډیرو معناګانو باندې راځي. امام قاسمی کې معنا حال کما سری لذي پشاندا چا شبل کان نار نور فلما ذا چکل رڼا کی دا اور ما حوله وګر چا پیرای دی اور بلون کی ذاب الله بنورهم الله رڼا ختمه کی پری دی دوی پتیارو کې لایف شروع نه لاوي په شال چې به څنګه ګوري. څه مقصد؟ نبی صلی الله علیه وسلم راغی مکه له رڼا د توحید راوړ الله نور السماوات. د مکه مشرکان مخالفت کی لاړو نبی مدینه له حال ترنا برکړو تاوان چاو کې مکه والاو کې نبی وکي مکه والا استوقده ویل سينو ته لپاره طلب راځي رجن الله راځي په کوشش او قران زوینه معلوم یار شاله چې دل ترې والتا اور صحابي خپل علم مطابق به خپل عیسی خصدا رسول الله فرمایي د قران مثال په شان باران دینو باز اصل خیز میں کې یو اندازه وبو ډنډې بل کیفیت باندې والی او باز شکاړي څومره چې انسان کی ظرفیت دی مطابق الله ر قران علم ورکړي. نار کله معنا د گرمایش راځي کله د دنیا او کله د آخرت او کله د برزخ نوري معناګان په دې کې شته. بیچون کې نبی شکل مخالف بیانو کې د مخالفت الله یو رڼا می ته ویوړه. دویم قول علماء ذکر کړی چې دا مثال منافقانو دی. رڼا بلا کړی د ایمان لا اله الا الله مزي پاسلې یو ورځ به الله رڼا ختم کی مړ به کی به شملي زګه اور کی چې اور لګي د بکار دی لرګیم عمل پکار دی په ایمان کې دوسر رشتہ دینه سره به دې شی ویلي فلما ازاد ما حوله ذهب الله واصحابه ابن قیم لګي کې اشاره دی لا اصحاب را مناقړ غټي دی وړو لګي پاتې کړي له حالانکه دوره خو لګم نه دی پاتې بنورهم ویلي بزوهم ونه ویلي ځکه زو امانه زه ترنا چې زه ترنا ویول لکشتا به بنارهم ونه ویلي ځکه اور کی دوه صفاتونه دي او سوزول او بل رڼا لاړه سوزیدل خو الله پاتې دي کنه. ظلمات دا معنی تیاری د کفر د جال د تعصب حسد ایس نه ګوري ورسا کې اوس تکمیل ثم الله داخل کان دي ګونګین دي عميون الله وړاندري فهم لا يرجون واپس کیږي د باطل نه عقلا جمع اسوان دابل جمع احکام جمع اعما اخر شونه ویل چې به بندره لیکن په اشارو باندې کارونه کول شي دا خو بالکل پیګنه دماغ بندي لا ارجون واپس کیږي د باطل نه عقلا آیات دلیل په خبره باندې چې کله انسان مرتد شونه هغه به اسلام نه چرته اځ ظاهري وای چې زمونه مبدای مواغه یا ډیر کم ورسا کې بل مثال یو سړی د پسلی باران راګر کړي پسلی باران کې تیری دي ګلزار رڼا ګوتی ورکړي دی وګونه کې ډیر پارا چې تندر را پرې نوځي نو کر چې پړق وشي ورنا راشي نو ایستاب کې منډه والی چې کله پړق منشي تیارې نو به ودرېږي. قران چې بیانېږي الله منافق انسان د خپل غوګونو یې ګوتی ورکړي وی اسنه چې ما تشریح نکي کله چې قران کې پیدا یې څنګه پیدا یې منډه والی چې مسلمان او چې تاوانې پکې وي زه بالکل اسلام پیژنم نه چې ویلې چې سره
ظلمات دا معنی دوی تیری کفر او شرک رعد دا معنی زجرنا برق دلائل او کصیبین دا معنی او کزی صیبین مطر عام باران لویل شي غیث د وشکالین ورس شراش صیب باران سرلی من السماء الله باران دے دبر او فی ظلمات پدې کې تیری ری شپلا اورس رادن غړزار سورہ رات کې برای شي د आवाज د ملائکه له څوګي دا ملک د کم چینی دي بر قرنا دلائل قران دلائل ښکار دي دوی نشه کوي